سلامونه ستړي مشئ د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو زه عبدالمتین ستانکزی د دې ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د مزار شریف ښاروالۍ ریاست د ښاري ستوګنتیا کلتور تر نامه لاندې برنامه د اسلامي امارت مسؤلینو د ناحیې آمرینو کلانترانو او د شوراګانو د رئیسانو په شتون کې په لار اچولې وه. دوی له دغه برنامې څخه موخه د ښاري ستوګنتیا کلتور دودیزه کول او په ښار کې د خلکو ترمنځ د نظم راوستل وښودل. د مزار شریف ښاروالۍ د ښاري استوګنتیا کلتور دودیزه کولو په موخه د ښاري استوګنې کلتور تر نامه لاندې برنامه د اسلامي امارت مسؤلینو او د بلخ یو شمېر اوسیدونکو په شتون کې په لاره واچوله. په یاده غونډه کې ټولو ویناوالو د ښار د ښکلا او پاکوالي او همدارنګه د ښاري استوګنتیا کلتور په مراعاتولو ټینګار وکړ. آگاهی دهی اهالی در سطح شهر و نواحی دوازدهگانه جهت فرهنگ شهرنشینی و مراعات حفظ الصحی محیط زیست از طریق منابر و مجالس، ایجاد هماهنگی و روابط میان ادارات و مراکز آموزشی جهت ایجاد نظم و فرهنگ شهری. دفاع از نظام، حمایت از نظام مسئولیت به مسئول نیست. هر فرد افراد ملت افغانستان لازم هست، چون که شما در اینجا زندگی میکنین. اصول آیین ما تقریبا چند ها سال میشه که در افغانستان قرآن است. یو شمېر نورو په خپلو ویناو کې کلتور د دودونو او اندونو یوه ټولګه وبلله. د اصولو په مراعاتولو او د دولت او ملت ترمنځ په باور جوړونې ټینګار وکړ. هر فرزند ما از هر قوم و از هر زبان ما بر ادارات خود اعتماد باید بکنه. یگانه که فاصله در بین ملت و نظام میآید از بی‌اعتمادی میآید. اصول شهرنشینی را و فرهنگ شهرنشینی را ما کاملا مراعات بکنیم که ما به ترقی شهرنشینی برسیم. له بلې خوا د مزار شریف یو شمېر اوسیدونکي د دې ترڅنګ چې د ښاروالۍ مسؤلینو له لورې د دغه ډول برنامو په لاره اچول ستایي، د اسلامي امارت مسؤلینو له لورې د لارښوونو د پلي کېدو په برخه کې ډاډ ورکوي. مردم امی فرهنگ یا امی فرهنگ شهرنشینی را نپذیره و همکار با شاروالی نباشه. فکر نکنم شاروالی تنهایی کار کرده بتاره. باید 100% مردم هم با شاروالی، با این کلانترا که پیام رسان دولت یا شاروالی به مردم است، 100% باید همکار باشه. امیدوار برای ازی هستم که شاروالی برای تداوم و برای بیشتر برگزاری همچون برنامه ها تاکید زیادتر و خوبتر داشته باشه. د یادولو وړ ده چې د مزار شریف ښاروالۍ د ښاري نظم او د ښاري استوګنې کلتور دودیزه کولو په مزار شریف کې د عام المنفعه ځایونو د ساتنې په موخه ګڼې برنامې تر لاس لاندې لري، چې یاده غونډه هم یو له دغو برنامو څخه ده. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع خونې سلاکار د دغه ولایت د خوړو او درملو ریاست له لورې د یو شمېر تولیدي فابریکو د فعالیت د ځنډېدو ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې یاد ریاست باید د هیواد د سوداګرو او ښاریانو د زیانونو د مخنیوي په خاطر پوهاوي پروګرامونه په لاره واچوي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع خونې سلاکار د خوراکي توکو د فابریکو د ارزونې په برخه کې د دغه ولایت د خوړو او درملو ریاست له کاري بهیر ستاینه وکړه او زیاته یې کړه چې د خوراکي توکو د کیفیت د ښه والي لپاره عملي پلانونه جوړ کړي. ما از هر نوع حرکت‌های قانونی اصولی که انجام میشه از ما از آدرس اتاق شخص خود ما حمایت میکنیم. ما با نیاز داریم که هر سکتوری ما، هر بخش ما، هر نهاد ما باید قانونی و اصولی شود. ای ما حمایت میکنیم از او. اما در موضوع بعضی مواردی که آنن مثلا قانون یا اصولنامه جور میشه، تطبیق میشه، او را باید قبل از این باید آگاهی صورت بگیره، باید تاجرها آگاهی داده شود و سیمینارها راجع به او باید راه اندازی شود. همدارنګه ښاغلي رحیمي د بلخ ولایت له سوداګرو څخه وغوښتل چې د خپل وارداتي او تولیدي توکو د کیفیت د لوړولو په برخه کې جدي هڅې وکړي او هیوادوال ته د بې کیفیته خوراکي توکو له پلورلو څخه ډډه وکړي. تاجرای عزیز، ما ملت ما و شما حق دارن که به غذای صحی و مسئول دسترسی داشته باشه. شاید همون غذایی که یا همون خوراک کبابی که از گدام های شما یا از فابریکای شما خروج میشه، اولادای خود شما شاید ایره بخوره، اولادای ما و شما شاید بخوره. پس همه ما و شما به غذای صحی و درست ضرورت داریم و ایره از همهشان خواهشمندیم که در این راستا با صحت مردمشان بازی نکنن و هر آنچه که در توان دارند
طبق شرایط دست داشته امکانات دست داشتهشان راجع به این موضوع جدی توجه کنند. ایرا نگویند که تنها اداره ملی دوا و غذا بیاید و ما را بررسی بکنه. قبل از او بررسی خودشان باید بررسی کنه، به این معیارها خود آماده کنند تا بتوانیم برای مردم ما، برای ملت ما خدمات خوب، عرضه تولیدات بهتر را داشته باشیم. د شته معلوماتو پر بنسټ د بلخ ولایت د خوراکي توکو او درملو ریاست د دغه ولایت له فابریکو څخه څه باندې 900 قلمه بې کیفیته خوراکي توکي ضبط کړي او د دغو فابریکو د فعالیت مخه یې نیولې ده. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا او د دې ساعت خبرونه تر بیاخې چارې